مهم خبر د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د افغانستان شمال ته په سفر کې له دښتې لیلي څخه لیدنه کړې. د سرحد نیوز قدرمن لیدونکو ښه راغلاست. نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د افغانستان ځینې شمالي ولایتونو ته سفر کړی. په تیرو 3 کلونو کې د اول هغه رئیس چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، دا لومړی ځل دی چې نوموړی د افغانستان شمالي ولایتونو ته سفر کوي. د جوزجان ولایت د اطلاعاتو او کلتور رئیس سیف الدین معتصم وایي ځایي رسنیو ته ویلي چې ښاغلي اخندزاده په دغه سفر کې په جوزجان کې له دښتې لیلي لیدنه کړې او د جوزجان او سرپل چارواکو سره یې لیدلي دي. د ریپورټونو پر بنسټ دښتې لیلي کې له 2000 د زیاتو طالب جنګیالیو ډله ییز قبرونه شته چې د 1990 او 2001 کلونو ترمنځ د طالب ضد وسلوالو ډلو لخوا وژل شوي وو. له دې مخکې د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړپوړو چارواکو شمال ته د خپلو سفرونو په ترڅ کې له دښتې لیلي لیدنه کړې وه، چې په هغو کې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقاني او د دوی د دفاع وزارت مرستیال ملا فضل مظلوم هم شامل وو. مولوي هیبت الله په دې سفر کې له ولسي خلکو سره نه دی لیدلي او د یوې اعلامیې په لړ کې ویل شوي ده چې په خپلو چارواکو یې غږ کړی دی چې له دوګونو چلند او قوم پالنې څخه ډډه وکړي. د افغانستان جوزجان او سرپل ولایتونو کې ډېری وګړي ازبک توکمن دي. همدارنګه په دغه خبرپاڼه کې راغلي چې هیبت الله اخندزاده د امر بالمعروف او نهي عن المنکر نوي توشیح شوي قانون پر پلي کولو ټینګار کړی دی. دا و د نن چمشو ویډیو تر بیخي چاري ښه وخت.